السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. آیا کله هم د پیچلو محاسبو پر وخت له ستونزو سره مخ شوي یاست او هیله لرئ چې د پیچلو محاسبو د ترسره کولو لپاره یوه اسانه لار شتون ولري؟ نن تاسو ته د اومني کالکولیټر درپېژنم، هغه وسیله چې پر مټ یې تاسې هر ډول محاسبې په ډېرې اسانۍ سره ترسره کولی شئ. نو که تاسو زده کړیالان، زده کوونکي، محصلین او یا هم داسې څوک یاست چې محاسبې خوښوئ، نو د دغې طریقې په مرسته تاسو کولی شئ خپلو محاسبو ته په ډېرې چټکۍ سره رسیدګي وکړئ. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی د خپلې خوښې براوزر خلاص او په سرچ بار یا پلټنه کې اومني کالکولیټر ولیکئ. له انټر وروسته په لومړي لینک باندې کلیک وکړئ. په دې ویبسایټ کې د مختلفو فیلډونو اړوند تقریبا 4000 کالکولیټرې شتون لري، لکه ریاضي، کیمیا، فزیک، بیولوژي، هندسه، مثلثات، الجبر او دې ته ورته نور. د مثال په ډول زه راځم دلته د یو څو کالکولیټرو څخه استفاده کوم. مثلا د ټایم اړوند یو کالکولیټر راخلم. فرضاً د احمد چې په یو پروژه باندې کار کوي، غواړم د نوموړي عمومي کاري وخت محاسبه کړم. نو مثلا په احمد په لومړۍ اونۍ کې 20 ساعته او 23 دقیقې کار کړی، دویمه اونۍ کې 12 ساعته او 58 دقیقې او دریمه اونۍ کې 45 ساعته او 55 دقیقې او په وروستۍ اونۍ کې 55 ساعته او 5 دقیقې کار کړی. نو معلومیږي چې احمد په دغه 4 اونۍ کې 134 ساعته کار ترسره کړی. او یا فرضاً راځم غواړم په نسبت باندې کار وکړم. د نسبت اړوند یا پروپورشن اړوند کالکولیټر سرچ کوم په سرچ بار کې. نو په سکرین باندې ګورئ د پروپورشن کالکولیټر یې موږ ته راکړه. مثلا A مساوي کېږي C، B به څومره سي؟ فرضاً یا 15 لیتره تیل 350 افغانۍ کېږي، نو 100 لیتره تیل به څومره سي؟ نو تاسو وینئ چې په اتوماتیکه توګه یې موږ ته د 100 لیتره تیلو قیمت راکړه. همدارنګه په دې لاندې برخه کې د پورتني محاسبې قدم په قدم شرحه هم تاسو ته درکوي. مثلا په لومړي سټیپ کې فرضاً دغه محاسبه ترسره شوه، په دویم سټیپ کې دغه محاسبه ترسره شوه او بالاخره تاسو ته هغه نتیجه ښیي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.